بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږ د اکسل 4 نمبر کلاس اخلو. نو راځئ چې اکسل کولاو کړو. اکسل چې مونږ کولاو کړو نن به دې کې مونږ ښیو پیسټ د هوم کې دا پیسټ ښیو چې په دې کې څه دي. نو مونږ به یو ټیبل به واخلو، هغه له به چې کوم بارډر ورکو. ښه دې کې زه لیکل کوم فار ایگزامپل ما دا یو ټیبل مثال کو په دې کې ما دا لیکل وکړه دا جمع کوم. نو د دې شارټکټ دی فارمولې شارټکټ او تاسو خو از اکول ټو سم باندې کېږي. زه شارټکټ کوم نو از اکول ټو او الټ از اکول ټو بس ډایرکټ چې کومه ده فارمولې لای شي ورته اخی یو خدای لازم فارمیټینګ کوم. فارمیټینګ چې ولا کوم دا مې انډرلاین کو بورډ کو دا کلر مې ورکو لیکلو کلر مې دا دې کې ما چینج کو فارمیټینګ کو. اوس که زه غواړم چې دا زه بل ځای ته کافي کم دې ځای ته نو زه به کنټرول سی او شارټکټ ډېر کافي د دې کافي کنټرول سی شارټکټ دی. زه به دلته راشم او دې پیسټ ته به راشم. دې ځای کې به ساده پیسټ یو کې کوم نو ساده دا ټول به دلته راشي. دې کې فارمولا هم سره راغلی دا 400 فار ایگزامپل ما کړلو 800 کوز خو 7300 دی. ما چې دا انټر کو نو 7700 شو. نو په دې کې فارمولا هم دې سره راغله. اوس زه وایم چې دې ته راځم او زه ورته وایم چې فارمولا صرف فارمولا دې زموږ سره راشي. ما انټر کو د دې سره ټیبل رانغی صحیح ده خو فارمولا ورسره شته دی. زه دا 700 چې زه 800 کم نو 7300 دا به 74 شي. تاسو وکتو چې دا دی 74 شو. ښه بیا په دې کې بل څه دی دلته به راشو. دا به هغه شانته کافي کو څنګه موږ نه مخکې نه کافي کلی دی او بیا به راشو دې ته. په دې کې زموږ سره دا څه کار کوي پیسټ ویلیو دا زموږ سره دا ویلیو پیسټ کوي. دې کې به زموږ سره صرف ویلیو راځي. ویلیو زموږ سره راغله بارډر راغله دا چې کوم دا فارمیټینګ او بارډر او دا سره رانغله صرف ویلیو راغله. که زه اوس دې کې دا چینج کوم دا 1000 2000 کم نو زما سره هلته 73 نه بدلېږي ولې چې فارمولا پکې نه ده راغلې صرف ویلیو پکې راغله. صحیح ده. اوس دې کې زه که چینج هم کوم 7000 دی دا ما 1400 هم که که نه نو زموږ سره هغه نه بدلېږي. ټیک شو. ما چې نو بارډر زموږ سره د بارډر نه دغه کوي بارډر نه وړي او نور د زموږ سره هر څه ویشي. صحیح ده. فارمولا هم پکې لاړه او دلته پکې فارمیټینګ هم پکې لاړه فارمولا هم پکې لاړه. صحیح شو. بارډر پکې لاړه صحیح شو. کنټرول زد بیرته راځم او زه ګورم چې نور پکې څه شی دي. نو بارډر دا دی. ټرانسپورټ دا خالي داسې راتاوی دا زموږ دلته پاسه راغلی دي. دا ولا اوس دلته په سیډ باندې راغلی دا 1 2 3 دلته په سیډ دا پاسه راغلی دغه دې لپاره استعمالیږي. صحیح شوله. اوس به بیا به کې بل کوم دی پی سپیشل دی. نو پی سپیشل کې هم ډېر هر څه دي. دا خو پکې هلته موږ مخکې ویل فارمولا ویلیو فارمیټ او دا فارمیټ چې کوم دی نو صرف فارمیټ به دلته هلته ځي زموږ سره
څه ودې کته صرف دا فارمیټ لاړ هغه لیکل فارمولا څه پکې لانل کنټرول زیډ کوم بیا راځم دلته کې چې نور پکې څه شی دي نو موږ ګورو به په اسپیشل کې دا هر څه پراته دي کوم چې موږ وکړه هم پکې شته ده که دې ټیبل کې موږ دا سیلونه خالي کړه که دا پکې وړل نه غواړو دا خالي سیلونه نو موږ به او دا خو به اول کافي کو ټوټل کنټرول سی یا دلته به کافي ته راشو او دلته به کلیک وکړو چې کوم ځای ته موږ ټیبل وړل غواړو هلته به کلیک وکړو او را به شو او په اسپیشل ته که موږ وو چې موږ سره دا سکیپ دا به کلیک کو او دلته به راشو نو زموږ سره به دا خالي سیل به تاسو ګورئ دا پکې نه راځي دا دې ودې که تاسو وکتل نو کنټرول زیډ مخکې څه دي پکې بیا سپیشل ښه که موږ دا صرف دا لیکل ترې راخیستل غواړو ویلیو ترې راخیستل غواړو نو را به شو سبټریکټ ته به راشو سبټریکټ ته او دلته به یو کې کوم صرف لیکل زموږ سره راغله موږ سره پکې دا فارمیټ او دا هغه رانغلل صحیح شو خالي سیل هم رانغلل کنټرول زیډ کوم او بیا راځم نور پکې څه شی دي نور یو ویلیو اینډ نمبر ویلیو او نمبر دواړه دي کافي شي فارمولا اینډ نمبر دواړه دي کافي شي نو دغه شانته چې کم یو کافي کول غواړو نو موږ دلته راشو فارمولا او نمبر دي دواړه کافي شي دلته زموږ سره دا 7000 دی که ما دا 14 کړو نو 360 نه به 70 شي نو موږ دواړه کافي کړل صحیح شوه نن دپاره دومره کلاس کافي وو او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ او لایک یې کړئ والسلام